سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ چینل ته. نن به موږ د کولفي جوړو، نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېرې خوندورې او مزیدارې کولفي چل به زده کړئ. درنو کتونکو راځئ چې وګورو چې دا کولفي څنګه جوړیږي او په دې کې به زموږ څومره څیزونه پکارېږي. په دې کې به 15 څیزونو ته ضرورت وي چې لاول پکې د 1 لیټر پی یعنی ملک، بیا به زمونږ 3 چمچې کوچ یعنی بټر 50 ګرامه، یو پیکټ کولفي، 2 دانې ټوسټ بریډ. د ټوسټ بریډ نه به دا طرفونه پریکو، دا زمونږ نه پکارېږي. او امونه به زمونږ هم پکار وي. د ټولو نه مخکې به پی په تیز ور وخوټ کوو. کله چې پی وخوټ کیږي نو کوچ به پکې ور واچو او د 20 منټو دپاره به یې په درمیانه اور پرېږدو، خو هر 4-5 منټه پس به یې لړو چې پی لاندې بیخ ونه نیسي. اوس 20 منټه تیر شول نو کولفي به ور واچو او نور 15 منټو دپاره به یې پخه کو. او 15 منټه پس به ورپسې اور بند کو او یو خوا ته به یې د یخېدو دپاره کیږدو. تر څو چې کولفي یخیږي نو ګرانو کتونکو راځئ چې د امونو کار مخکې ویسو. د سر به دومره پرې کړئ چې د هډوکی پکې ښکاره شي او د سر به وساتئ. چاقو د د هډوکي سره نږدې تیروئ، خو د پوستکی درنه سوری شو نو بیا به دې کولفي تویېږي. په یو پلاس باندې هډوکی ونیسئ او تاو راتاوې کوئ. کله چې هډوکی د نه جدا شو نو په دمه یې ترې راوباسئ او احتیاط وکئ چې د پوستکی درنه سوری نشي. کولفي چې کله یخه شي نو په مکسر کې یې واچوئ او هغه 2 ټوسټ چې موږ کم اوله کې جوړ کړي وو هغه پکې میده میده کړئ او ور واچوئ. په مکسر کې زیاتو نه زیات 20 سکندو دپاره تاو کړئ. او که مکسر د چا سره نه وي نو هغه کولی شي چې په لاس باندې هم حل کړي.
اوس وګورئ دغسې به ښکاري. اوس شیره تیاره ده، نو موږ یې کولی شو چې په امونو کې ور واچوو. او د امونو دا سر پې د پاسه کیدو. اوس یې په فریزر کې ږدو چې واوره شي. امونه 15 منټه مخکې د فریزر نه راوباسئ، نو په سپینولو کې به تاسو ته ډیره اساني وي. تاسو کولی شئ چې په چاقو باندې هم سپین کړئ، خو احتیاط کوئ چې خپل لاس پې خوږ نه کړئ. د سپینولو په وخت کې یو کاغذ ترې لاندې کیږدئ، ځکه چې ډیر یخ وي چې پازاب مو نه کړي. د امونو د پرې کولو په وخت کې دغه اولنۍ ټوټه به د کار نه وي، ځکه چې د هغه ځای پورې قلفي نه رارسي. اوس به په دمه دمه امونه پرې کړو. په یو رکیبۍ یعنی یو پلیټ کې به دا امونه کیږدو. د خوند دپاره به پې د پاسه پسته واچو، خو ولې ضروري نه ده. زه پې شات یعنی ګبین هم وراچوم، خو ضروري نه ده. ګرانو کتونکو، کو زما دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو لایک، شیر او سبسکرایبول یې مه هیروئ. د الله په امان.